سلام ملګرو، زموږ نننی درس ته ښه راغلاست. نن ورځ موږ د ستړي مشي په اړه خبرې کوو چې څنګه په فرانسوي ژبه ستړي مشي کوو. یو څوک سره مخابر کیږو، څنګه سلام او دعا کوو که په عام ډول ووایو. ګورئ، په فرانسوي ژبه کې موږ بونژور لرو، بونسوار لرو او سلو لرو. بونژور رسمي کله چې یو چاته وایي چې ورځ ده په خیر، یعنې څرنګه چې موږ یو چاته سلام وایو السلام علیکم، د عربي کلمه دی، موږ ورته سلام علیکم وایو. دوی دلته چې یو بل چا سره مقابل کیږي دوی وایي بونژور. بونسوار کله چې د 15 بجې نه اخوا یو چا سره مقابل کیږي، یعنې د مازدیګر 15 بجې نه اخوا، 15 بجې نه شروع کیږي، کله کله 4:30 بجې نه هم اخوا، فرق نه کوي، یعنې د مازدیګر نه اخوا کله چې د مازدیګر نه شپې پلو ته کله چې یو چا سره مخامخ کیږي نو هغه سره بیا هغه ته بونژور بونسوار وایي. بعض خلک بونژور هم وایي، یعنې دا هم غلط نه دي، ښه دا دی چې تاسو بونسوار وایي. بونژور دوه کلمې نه جوړ شوي دي خو یو ځای لیکل کیږي. بون یعنې ښه، ژور ورځ، بون یعنې ښه، سوار یعنې ماښام، همدا پس له غرمه، نو دواړه یو ځای لیکل کیږي. بخښل غواړم. او سلو دا هم سلام په شان دي خو ډېر دوستانه. یو چا سره چې ډېر زیات نږدې پیژندنه لري، یو همسایه سره هر وخت سلام دعا لري، نو هغه سره چې مخامخ کیږي که بونژور هم ووایي صحیح دي، او که سلو وایي نو د ډېر څه ورته وایي خودماني دي، یو بل سره یعنې آشنایي لري، مهرباني لري یو بل سره. نو بیا په هغه حالت کې تاسو یو بل ته سلو ویلی شي. مثلا یو ملګری سره مخامخ کیږي، لاس اوچتوي، سلو حبیب، سلو رفیق، سلو فلان، نو داسې تاسو خپل ملګرو سره کولی شي. خو کله چې کورس ته ځئ، خپل استاد سره مخامخ کیږي، نو ښه دا دی چې خپل استاد ته بونژور ووایي، او که د شپې له طرفه درس وایي یو چېرته که خپل استاد سره مخامخ کیږي نو هغه ته ښه دا دی چې تاسو بونسوار ووایي. دا ادبي او احترامانه دی. ښه، نو د مثال په ډول یوازې بونژور که ووایي، دې ته هم هماغه سلام دی، بونژور وایي، او هغه بل ستا جانب مقابل تاسو ته بونژور وایي د جواب په مقابل کې. او تاسو ویلی شئ چې مثلا بونژور vous allez bien، یعنی سلام علیکم، تاسو ښه هستئ. vous allez bien، آیا تاسو ښه هستئ؟ موږ هم په فارسي او پښتو لرو که نه، یو چا سره چې مقابل کیږو وایي سلام علیکم، څنګه یې، جوړ یې، په خیر، نو دوی هم همداسې دي، بونژور vous allez bien. که یو څوک درته داسې وایي چې بونژور vous allez bien، د هغه په مقابل په جواب کې تاسو باید ووایئ چې بونژور très bien et vous، یعنی سلام علیکم، ډېر ښه، تاسو څنګه یې. همیشه دا عادت ولرئ چې ای وو دا ډېر ادبي دی. ګوره، یو څوک درته وایي چې بونژور vous allez bien، که تاسو وایئ بونژور très bien، دلته ختمیږي، صحیح دي، د هغه جواب تاسو ورکړ، هغه درته وایي سلام علیکم، څنګه یې، ته وایې وعلیکم السلام، زه ښه یم. خو ښه دا دی چې ته هم په مقابل کې پوښتنه وکړې چې ته څنګه یې. نو څنګه بونژور vous allez bien، بونژور très bien et vous. او یو بل شی هم تاسو عادت ولرئ چې فرانسویان اکثر داسې نه وایي چې بونژور، هغه هم وایي بونژور، لږ کشداره، لږ په خندا، یعنی دا نرمش باید په خوله تاسو ولرئ. بونژور، بونژور حبیب، بونژور فقط. نو تاسو خپل یو استاد سره هم چې ګوري ښه صحیح دوستانه، مثلا زه په صنف کې دننه کېږي، تاسو وایئ چې بونژور، دا ډېر ښه دی، ماحول ښه کوي. نو بونژور vous allez bien، یعنی سلام علیکم، آیا تاسو ښه هستئ، د هغه په جواب څنګه وایو بونژور très bien، وعلیکم السلام یا هماغه سلام علیکم، très bien یعنی ډېر ښه، et vous، تاسو څنګه یې. بیا هماغه اولنی سړی د دې په مقابل وایي très bien merci. ګوره چې هغه یوازې très bien وایي، ستاسو جواب وشو، تاسو دویم ځل چې تاسو هغه ته وایئ چې هو زه ښه یم، ته څنګه یې، نو هغه ویلی شي چې très bien. او ادب بیا ایجاد کوي چې ورته وایي چې مننه، très bien merci. merci هماغه تشکري ته وایي، یو چا نه چې مننه کوي. او په فرانسوي ژبه کې ډېر زیات عام دي، یو چا نه چې یو څه شی غواړي ورته merci وایي، که یو څه شی درته ورکړي merci وایي. یعنې merci یو عام ژبه کلمه دی چې هر وخت تاسو دا اورئ او ښه دي. که یو څوک مثلا بې له merci یو چا سره خبرې وکړي، ووایي چې دا ماته راکړه یا دا واخله، هغه پیاله ماته راوړه، او merci ونه وایي، بیا لږ داسې دوی ښه نه ګڼل کېږي. نو همدې لپاره همیشه په خپل خبرو کې هماغه خاتمه کې merci ورکړي. یو ځل بیا وایم بونژور vous allez bien،
سلام علیکم، تاسو ښه هستئ؟ بونژور، très bien, et vous؟ وعلیکم السلام، ډیر ښه، تاسو څنګه هستئ؟ très bien، ډیر ښه، merci، مننه. یو مثال، یو ملګری سره تاسو مخامخ کیږي. د مثال په ډول ملګری نوید نومیږي. هغه سره مخامخ کیږي، څه وایي؟ بونژور نوید، tu vas bien؟ سلام علیکم نوید، ته ښه یې؟ وګوره دلته وو کلمه نه موږ استفاده کړې. وو جمع دي. زمونږ په وطن کې هم او زمونږ په فرهنګ کې هم کله چې یو چا سره مقابل کیږو که هغه ته احترام ورکوو نو هغه ته نه وایو چې ته څنګه یې، وایي تاسو څنګه هستئ. که هغه یو کس هم وي ورته وایي تاسو څنګه هستئ. نو دلته هم ښه همدا دي، یو چا ته چې تاسو اهمیت ورکوئ یعنی احترام ورکوي، یو معلم سره مقابل کیږي، خپل معلم ته ته نه وایي تر هغه وخت پورې چې هغه درته اجازه نه وي ورکړې. دوی عادت لري چې ورسره پوښتنه کوي چې بونژور vous allez bien، هغه در سره سرې مشي کوي او بیا درته وایي چې ته ماته ته ویلی شي. on peut tutoyer، یعنی مونږ کولی شو یو بل ته ته ووایو. خپل یو ملګری سره مقابل کیږي نو ملګری ته خودمانی دي، ملګری ته ته نه وایي چې تاسو څنګه هستئ. ښه که دا خبرې هم وکړي ښه خبره دي، خو عامه ډول خپل ملګری ته یو څوک وایي چې حبیب ته څنګه یې. نو دلته هم خپل ملګری سره یو څوک مقابل شوي دي، وایي بونژور نوید، tu vas bien؟ ته ښه یې؟ oui ça va. او ça va یعنی ښه یم، ښه دي. ça va یعنی هر څه ښه دي. اصل معنی یې څه دي چې ça va یعنی روان دي. oui ça va، او هر څه ښه روان دي، ښه یم. et toi؟ او ته څنګه یې؟ et toi؟ ګوره دلته پوښتنه نه دی کړې چې et tu vas که همدومره هم یعنې ووایي چې et toi، هماغه په کومه شکل چې تاسو بیانوئ. et toi یعنی سوال دی، او ته څنګه یې؟ comment vas-tu؟ ته څنګه یې؟ یعنی پوره یې همداسې دي. بونژور نوید، tu vas bien، سلام نوید، ته ښه یې؟ oui او ça va، هر څه ښه تېرېږي، ښه یم. et toi او ته comment vas-tu؟ ته څنګه یې؟ très bien، ډېر ښه یم. ښه دوی دواړه ملګري دي یو بل سره، همدلته هم خاتمه ورکولی شي. très bien، زه ښه یم. او که بیا ووایي چې merci، دا هم بیا ښه خبرې دي، نور اعلی دي. نو بونژور نوید، بونژور نوید، tu vas bien، سلام نوید، ته ښه یې؟ oui ça va، et toi؟ هو هر څه ښه دي. او ته comment vas-tu؟ ته څنګه یې؟ très bien، ډېر ښه، merci، مننه. ښه ملګرو، یو څو مثال مې دلته کار کړي دي، دا به یو بل سره یو ځای کار کوو. ښه بونژور مسیو صبور، comment allez-vous؟ سلام صبور صاحب، تاسو څنګه هستئ؟ ګوره مسیو آقا، مثلا په انګریزي کې چې سر یو چاته ویل کیږي، نو محترم چې ورته یو چاته وایو چې محترم فلاني صاحب څنګه؟ ښاغلی. مثلا یو چاته ښاغلی وایو نو مننه. نو مسیو هم دې معنا لري او مخفف همدغه ام دی، ام یو نقطه په مقابل کې. بونژور مسیو صبور، سلام ښاغلی صبور، comment allez-vous؟ تاسو څنګه هستئ؟ د دې دا معنا دی چې صبور یو شخصیت دی چې زه هغه ته هم مسیو وایم یعنی ښاغلی، یعنی زما یو عام ملګری نه دی چې ورته وایم صبوره څنګه یې. نو مسیو یا ښاغلی صبور څنګه یې، او comment allez-vous چې وو کلمه مې استفاده کوي، تاسو څنګه هستئ. نو دغه په جواب مکالمه هم داسې دي چې یو څوک مثلا تاسو ته داسې وایي، نو صبور دغه په جواب څه وایي؟ بونژور مسیو احمد، سلام ښاغلی احمد، très bien، ډېر ښه، merci، مننه. et vous؟ ګورئ په ستړې مشي کې همیشه جاندار یو چا سره ستړې مشي وکړي، داسې نه چې داسې څه ورته وایي یعنې خواب برده ستړې مشي وکړي چې سلام څنګه یې، جوړ یې څنګه. څومره چې جاندار یو چا سره یعنې ژوندی یو چا سره ستړې مشي کوي، همومره هغه سړی تاسو ته بېرته انرژي ورکوي. بونژور مسیو صبور، comment allez-vous؟ سلام ښاغلی صبور، څنګه هستئ تاسو؟ بونژور مسیو احمد، سلام ښاغلی احمد، très bien، merci، et vous؟ ډېر اعلی، très bien یعنی ډېر ښه، merci، مننه. et vous او تاسو؟ دغه په جواب بیا ça va، très bien، روان دي، ډېر ښه، très bien، ډېر ښه، merci، مننه. bonne journée یعنی دا دلته ختموي.
د سړی مشي یو چا سره مقابل کیږي هغه سره پوښتنه کوي مثلا مخامخ کیږي یو استاد دی استاد سره نو هغه سره سړی مشي کوي چې بونجور مسیو صبور کومون الیوو نو هغه د ستا په مقابل څه ورته وایي دا ته وایي چې بونجور مسیو احمد یا بونجور مسیو نوید بونجور مسیو حمید très bien merci et vous تو څنګه بیا تاسو باید هغه ته جواب ورکړئ سبا ښه یم ښه روان دي très bien ډېر ښه merci مننه بونجورنې یعنی ښه ورځ درته غواړم دلته اصلا د سړي مشي ختمیږي خو دغه د دې په جواب هغه هم درته وایي تا مرسی مننه وویل او هغه ته وویل چې بونجورنې یعنی ښه ورځ درته غواړم ښه ام نه دي ان دي ښه بونجورنې ښه ورځ تاسو ته غواړم نو هغه بیا ستاسو په جواب کې وایي مرسی مننه بونجورنې à vous aussi تاسو ته هم ښه ورځ غواړم بونجورنې ښه ورځ درته غواړم à vous aussi تاسو ته هم à vous یعنی تاسو aussi همچنان که تحت اللفظي ترجمه وکړو مرسی مننه بونجورنې à vous aussi ښه ورځ تاسو ته هم غواړو بیا هغه څه وایي au revoir د هغه په جواب یا تاسو هم وایي au revoir ګورئ دې ته متوجه اوسئ اکثرا دې ته اوقواق وایي باز خلک نه غلط دي اوقواق دوه کلمې نه تشکیل شوي دي یو ځای لیکل کیږي او غوواق یعنی د دوباره کتلو په امید غوواق څنګه چې مونږ هم لرو که نه په فارسي کې وایي چې به امید دیدار یعنی همداسې په پښتو هم حتمني لرو چې یو چا ته وایو چې بیا به ګورو یو بل سره هیله لرم چې بیا در سره وګورم نو دوی وایي چې غوواق د دوی خدای پاماني همداسې دي یو چا ته وایي چې غوواق یعنی خدای پامان نو سړي مشي ګور د ځای نه شروع شو بونجور د ډېر یعنی محترمانه یو چا سره سړي مشي و یو خپل استاد سره په کورس کې مقابل کیږي یا خپل یو همسایه سره چې احترام یې زیات لري تاسو هغه سره مقابل کیږي نو د ځای نه شروع شو څنګه یاستئ تاسو بونجور مسیو صبور کومون الیوو هغه په جواب دا درته وایي بونجور مسیو احمد بونجور مسیو نوید بونجور مسیو فقط très bien merci et vous ډېر ښه مننه او تاسو څرنګه چې دا ویل چې مرسی او et vous او تاسو نو باید تاسو ورته جواب ورکړئ ça va ډېر ښه ښه روان دي هر څه très bien ډېر ښه مرسی مننه کوم تاسو نه بونجورنې ښه ورځ تاسو ته غواړم مرسی دغه په جواب هغه بیا وایي مرسی مننه بونجورنې à vous aussi ښه ورځ تاسو ته هم غواړم au revoir د خدای پامان او بیا ورته تاسو هم باید وایي au revoir نو څرنګه چې مخکې ما درته وویل چې په مکالماتو کې فرانسویان زیات مرسی استفاده کوي او دا د ادب یو مسله دی نو ښه دی چې تاسو هم مرسی یو بل سره استفاده وکړئ نو ګران دوستانو دا و د نن ورځې درس د سړي مشي په اړه نو زه تاسو ته وایم چې بونجور یا دا فکر کوم چې ماښام دی بونسوار کومون الیوو په کومنټر کې تاسو ماته جواب ولیکئ